السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. نوی او تازه خبره پاکستاني لوبډلې یو ځل بیا ماته وخوړه. دوستان د مطلب وړاندې کېدو د مخکې که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب په چینل کې نوي یاست، حسن ټي وي چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې خوندور معلومات تاسو ته پر وخت در ورسېږي. د 2019 د راتلونکي جام نړیوال جام وړاندې د انګلستان او پاکستان ترمنځ د 5 نړیوالې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دا مهال په انګلستان کې روانه ده، چې په دې لړۍ کې پاکستاني لوبډلې تېره شپه په دویمه سیالۍ کې هم زبردسته ماتې وخوړه. په دغې سیالۍ کې 15 انګلستان لوبډلې وګټل او لومړی یې د توپ اچونې پرېکړه وکړه. پاکستاني لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د نوو لوبغاړو په سوځېدو سره د 350 سترو منډو هدف انګلستان ته وټاکه. د پاکستان لپاره په توپخانه کې امام الحق په 150 منډو وسوځېد. دغه راز نورو لوبغاړو حارث سهیل 140، اسف علي 52 او سرفراز احمد 22 منډې جوړې کړې. د انګلستان لپاره په توپ اچونې کې کریس واکس 4 پاکستاني لوبغاړي له مخې پورته کړل. دغه راز ټام کرن 2 لوبغاړي، ویلي 1 لوبغاړی او پلینکیټ هم 1 لوبغاړی وسوځاوه. د انګلستان ملي لوبډلې د 349 منډو ستر هدف په 45م اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او پاکستاني لوبډلې ته په دویمه لوبه کې هم په 0 ویکټو ماتې ورکړه. د انګلستان لوبډلې لپاره په توپخانه کې جیسن رای په 55 توپونو 0 او جوني بیرسټو بیا په 93 توپونو 128 ډېرې منډې جوړې کړې او سیالي په اسانۍ سره وګټل. د پاکستاني لوبډلې لپاره په توپ اچونې کې جنید خان، احمد وسیم او پیما اشرف یو لوبغاړي وسوځاوه. دا توپ اچونکي او نور توپ اچونکي سخت وټکېدل. د دې سیالۍ غوره لوبغاړی انګلستان بیرسټو اعلان شو. نوموړي په 53 توپونو چټکې 128 منډې جوړې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د 5 ورځنیو سیالیو په لړۍ کې لومړۍ لوبه د باران له امله مساوي شوې وه، دویمه او درېیمه بیا انګلستان لوبډلې وګټل او څلورمه لوبه به په 18 نیټه د جمعې په ورځ ترسره شي. نو دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي، که مو خوښ شوي د سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره یې